دې سپینګیرو مشرانو ته سلام دی، دې سپینګیرو مشرانو ته سلام دی، د جذبې نه ډک ځوانانو ته سلام دی، پښتنو ته هم ګجرانو ته سلام دی، ستانهدار ملا نیاګانو ته سلام دی. نو ستاسو نیتونو کې اخلاص وینم، جذبې وینم، او په هر میدان کې ستاسو کلکې حوصلې وینم. نو ستاسو احساس نه به یو چغه یو جذبه جوړه شي، او په دې کې شک نشته چې برسوات په زلزله جوړه شي، چې په دې خاوره دا سپېڅلي مشران اوسېږي. دلته بچي د ایمل خان او باکو خان اوسېږي، دلته د قام په غم لړلي شاعران اوسېږي، او دلته ملالې شته زلمي مرد میدان اوسېږي. نو موږ د دې خاورې په سرو وینو خړوب کړی دی، او موږ لیوني نه یو، نه موږ لیونتوب کړی دی. موږ په دې وطن د تن وینې شیندلې نه دي، موږ په دې وطن د تن وینې شیندلې نه دي، موږ د ګلونو شان ځوانان پکې بیللې نه دي، زموږ لاشونه په چوکونو زنګېدلې نه دي، او په جړاګانو زموږ سترګې پړسېدلې نه دي، او تا د خورشید د خولې شعرونه اورېدلې نه دي. موږ د صحت دپاره ښه هسپتالونه غواړو، او موږ